ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا د سورۃ بقره دو فرقې ذکر شولې، د خالص مؤمنانو او ورسره د خالص کافرانو. دا اوس هغه درېمه ډله ده، درېمه فرقه دار فرقه الثالثه چې دې ته ویل کېږي منافقان. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ولا چې دا منافقان دي دوه طرفونه ته دي زور کوي، دوه طرفه وهي منافق څه ته ویل کېږي؟ منافق دا د نفاق نه دی، نفاق او دا غسته شوی دی من نفق اليربوع، من نفق اليربوع دا خادمای چې ورته ویل کېږي، خادمای دا چې په کوم خټ کې اوسېږي ډېر عمر دی ډېر زیات، دا چې په یو خټ کې اوسېږي دوه طرف ته سوري کړي او دا چې کوم سوري کړي ته پاغي پسې زی نو اب معلوم نه کې بلکې دا بل طرف ته بیا ځان له بل سوري جوړه کړي، دا نه فقط يربون نفاق غسته شوی دی. او منافق هم د قشانی وي، د په ځړ باندې و خبره او په خله باندې بل خبره. منافقت ورته ویل کېږي، نفاق ورته ویل کېږي. منافقت په درې قسم باندې ده او هر یو ته منافق ویل کېږي، هر یو ته منافق یو ته ویل کېږي منافق اعتقادي او نفاق اعتقادي. منافق اعتقادي هغه ته وي چې الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام، چې دا کفر پټي او اسلام ښکارا کوي. پزړه کې کفر دی هغه پټ ساتلې دی او خلکو ته وي مسلمان یم او دا اسلام خلکو ته ښکارا کوي، دا منافق دی، دا منافق اعتقادي دی. د دې منافق اعتقادي په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقان بدا جهنم پلان دي طبقه کې وي، جهنم ټول و طبقې دي، په دې یخ کې دا منافقانی کا منافق چې اعتقادي دي. دویم نمبر ته ویل کېږي منافق عملی. منافق عملی چاته وي؟ منافق عملی هغه ته وي چې عقیده خو د اسلام ده، ایمان شته او په دې کې د منافقانو اعمال راغلي دي. هغه اعمال کم اعمال چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان کړی دي. لکه یو حدیث دو داغه نه وره، یو حدیث کې دا راځي آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نه خېدي. یو نه خېدا اذا حدث كذب، چې کله خبره کې دا به دروغ وي. دویم نمبر دا چې و اذا اؤتمن خانا، چې کله وسره امانت کې خودل شي دا پاګه کې خیانت کوي. او دریم نمبر دا چې و اذا وعد اخلفا، چې کله وعده وکي دا خامخ مخالفت کوي. دا درې صفاتونه چې پچا کې رال نبی رسول الله دا منافق دی. او یو صفت پکې نو یو صفت د منافق پکې راغله، دروغ به وي، د وعده مخالفت به کوي، خیانت به کوي. یو حدیث کې دا دی اربع من كان فيه كان منافقا خالصا. اربع من كن فيه، سلور صفاتونه چې پچا کې راشي كان منافقا خالصا، دا به خالص منافقي. او من كانت فيه خصله من النفاق كانت فيه خصله من النفاق، چې پچا کې یو صفت د منافقت راغلی او پکې راغی درې دغه ذکر کړي، دروغ به وي، خیانت به کوي او دارنګي وعده مخالفت به کوي. یو پکې دا چې کله جګړه کوي دا به کنځلې کوي. و اذا خصم فجرا، چې کله جګړه د چا سره کوي دا به کنځلې کوي. دا سلور نه خښو سره په یو حدیث کې د منافق دوه نښې نور راغلي دي چې منافق چاته وي. نبی علیہ السلام فرمایي خشب باللیل وسخب بالنهار. خشب باللیل، خشب عربی کې وچ لرګي ته وي، چې منافق دا به د شپې یو ډانګې به وچ ډانګې به څنګه چې وچ ډانګې نه خوځي، دا د شپې ماخام چې ودی شي سار را پاسي به د مینس کې نه خوځېدلې، نه چرته ذکر کړي، نه په سنت طریقه باندې ود شوی، نه د ماخامي مونږ کړي دی، نه د ماسختنې کړي دی، نه د ساري مونږ کړي دی، لرګي دی. او وسخب بالنهار، د ورځې شور دی، شور اکثر په بازار کې چګوري، په دکان کې ګوري، په دې کلو کې د باز خلک د تیزه خبرې کوي. د تیزه خبرې کول دا د منافقت خبرې دي. په گاون کې د خلک تنگ دي، جمعات کې د خلک تنگ دي، دا منافقت. دین علاوه په یو حدیث کې د منافق دوه نښې نور راغلي دي چې جیف باللیل و حمار بالنهار. جیف باللیل و حمار بالنهار. جیف عربی کې مردار ته وي، چې منافق به د شپې مردار پرته ده، یعنی مردار ده چې اور په دې کې ایمان نشته، عبادت نه کوي، الله نه یادوي. او حمار بالنهار د ورځې خر څه ته ویل کېږي؟ خر په خبره نه پوهېږي، دا به خبره نه پوهېږي. خر بې ځایه دا بې ځایه خبرې کوي. خر حلال حرام نه پېژني، دا هم حلال حرام نه پېژني. دا د منافق نښې دي. د صحابه کرامو عزتمندو د منافقت نه ډېر زیاته یره وه. او نن سبا دا کومې نښې چې په دې حدیثو کې راغلي تقریبا ټول په ټوله موږ کې موجود دي، موږ کې یېرې نشته دی. دا د منافقت نښې د ځان نه ایستلم پکار دي. او بل صحابو ژوند ته وګورو چې صحابه کرام څومره یېرېدل. یو حدیث دویمه، یو صحابي د حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه.
حضرت حنزله کور کې ناستو سوچ کو په جړا باندې شو او په جړا جړا راغی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خاله چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاله راغی جړلې ابوبکر سے ورته وی ولې جاړې حنزله نو هغه ورته وی نافق حنزله منافق شوی دی ځان ورته دی منافق هم ځکه جاړه ورته ناشنا خبره کې څنګه منافق دی خو د پیغمبر صحابي کې منافقان نه نو هغه حنزله ورته خپل خبره وضاحت کړي وای ځکه منافق یم چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناستیو نو بالکل ټیک ټاک مسلمانان یو جنت څخه زمونږ مینه وي د آخرت د اور نه یریږو او دنیا را نه یری یو بس ټول نظر زمونږ په آخرت باندې خو چې کله موږ د دې جمعات نه وځو د نبی علیه السلام د مجلس نه لاړ شو خپل کور ته خپل پټو ته خپل بچو خاله بیا د دغې سيزونو مینه زمونږ په زړه کې وي او آخرت را نه یری د منافق ویل کېږي که نه چې آخرت یره کله وي کله نه وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله واوریدل نو ول دا صفت خو ما کوم دی منګم چې د نبی علیہ السلام خوا کې ناسو کیفیت وي او بیا چې کله بار لاړ شو نو دا کیفیت ختم شي نو دوانه په جړا شو ابوبکر سبا هم جاړي حنزله هم جاړي حالانکه ابوبکر هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ورته ویلو ابوبکر په جنت کې او دا خبره کړې وا چې پاتو دروازو به جنت ته داخليږي او بیا هم دا صحابي جاړي دا د منافقت نه ریږي دوانه په جړا جړا راغلل د نبی علیہ السلام خاله رسول الله ته ولي جاړي تاسو ملګرو هغه دوانه ورته وي ابوبکر او حنزله منافقان شوی دي زکه جاړو ولي وي تاسو منافقان تاسو زما مخلص ملګری یې نو هغه ورته وي یا رسول الله موږ زکه جاړو په دې منافقان یو چې موږ ستا په خوا کې ناست یو نو بالکل ټیک ټاک مسلمانان یو چې کور ته لاړ شو جماعت کې یو شان یو کور کې بل شان یو جماعت کې یو شان یو بازار کې بل شان یو جماعت کې یو شان یو بهر بل شان یو نو موږ ته معلومیږي چې موږ منافقان یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا د ایمان هغه زیادت ته فاصل کی دا چې کله سړی په خپل ایمان لګ د شکمن شي چې راځه بسنګ یم او ټول مرزان تر څه کلک مسلمان مو چې بز صحیح مسلمان یم او دا نو ټول کافر دي او زما سم سوچا قدر او ټیک ټاک سړی نه صحابه کرامو دا خبره نه کړی نو صحابه کرامو په ځان باندې جړل د ابوبکر غونې سړی چې افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر موږ د عقیدو کتابونو لیکلي دي د انبیاء نو وروسته مرتبه د ابوبکر دغه په خپل ایمان باندې جاړي یا راوي زه منافق یم او موږ دومره په خوشحالي باندې یو چې موږ صحیح مسلمانان یو لکه په خپل ایمان باندې ملک نظر اچول پکاري او ټیم په ټیم بسړی جاړي د ځان سره او کله چې د ایمان دی کیفیت ته ورسیږي چې زما د ایمان بل ته قابل قبول کنه وي ازو مسلمان یم کنه یم نو دا د ایمان هغه مرتبه ده صحیح ایمان دی صحیح مسلمانی ده ته یریږي چې مسلمان یم کنه یم زه منافق یم که مسلمان یم ورسره په حدیثو کې بل واقع راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ژوند دیو نو هغه ته خدا مشکل نو چې منافقان باغه ته نقصان ورسې ځکه پیژندلې خو نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو یو صحابي دی حذیفه ابن یمان رضی الله عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رازونه اوټ کولو ورته ویل ځکه رازدار سره هر چا تراز ویل نه پکار چې کوم سره راز ساتل شاغته وي نو حذیفه د نبی علیہ السلام راز ساتو نو د نبی علیہ السلام د حذیفه ته رازونه خودل او په دې رازونو کې یو راز داو چې د مدینه په دې غیر چاپیرا په دې ګردو نواح کې چې څومره منافقانو هغه ورته خودل چې په دې جماعت کې د پلانې منافق ته په دې کلی کې د پلانې منافق ته پلانې محله کې پلانې منافق ته د سره اتیاو نزيات کسان ورته خودل چې دا منافقان دي نو کبیا سبا چرته رسي موقع نو چې تاسو ته پته لګي د دې په مخ کې داسې اهمي خبرې ونه کوي چرته هغه ول ټیک د خو چاته به نه وي نبی اسلام چې کله وفات شو نو صحابه ته پته وا چې حذیفه ابن یمان ته نبی علیہ السلام د منافقانو نمونه خود لري نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره جلیل القدر صحابي دی هغه صحابي چې رسول الله مبارک ورته ویل عمر که زمانه بعد پیغمبر راتلی ته به الله پیغمبر وي او تعالی شیطان مخله نشي درتللی دا عمر رضی الله عنه راغه او د حذیفه ابن یمان ته وی حذیفه زستانه ته پوس کوم رښتیا براته وي ورته سوي وی نبی علیہ السلام چې تعالی د منافقانو کوم نمونه درکړي دي چې پاغه کې خدای ته زمان ور حضرت عمر دا ایمان ته ګورا د ابوبکر نورستو مرتبه ده او دا وی حذیفه ترى توای چې زه منافق یم کنه ما نو حذیفه ابن یمان ورته وی ته پته نشته چې دا د الله د رسول زما سره راز دی زه خو راز نشم ښکارا کولای نبی علیہ السلام په ما چې اعتماد کړی دی په دیو جبانه را باندې کړی چې زه بچاته وایم نو زه ته نشم ویلې حضرت عمر فاروق ته منت کوي زاری ورته کوي هغه نشم درته ویلې پیغمبر ما ته اجازه نه کړې اخر حضرت عمر په جړا شو ورته انشودک بالله یا حذیفه
حذیفه د الله په نوم د قسم در کوم چې ما ته به وې زه منافق یم او چې دا منافقت وباسم او منافق نیم چې شکر پی وباسم. نو دا حذیفه ورته وی قسم را توکا وعده را سوکا چې تا ته خپل پوزیشن ښکارا کوم خو سبب را پسې د بل چا په باره کې نه راځي چې دا منافق دی او کنه دی. نو حضرت عمر فاروق سے سره وعده وکړه چې زه به د بل چا نوم تا ته نه وایم خو ما ته خپل ځان یاد کا چې زه منافق یم کنه ما. نو حذیفه ورته دومره قدر ویلو چې عمر ته خالص مسلمان او ته منافق نه ته دا غم مکوا. نو عمر سے خوشاله شو. اوس دا مسله و چې د حضرت عمر به د منافقانو سره ډېر زیات نه لګي و او دا خو به تاسو ته یاد رابش چې کله عبد الله ابن ابي ابن سلول کله وفات شو نو نبی عليه الصلاه والسلام په دا غزوی راغی و یا رسول الله و دوه کار وکي یو خو زما د پلار جنازه لراشه او زکه تر ډېر لوی عالم نو ستا په جنازه کې خیر او برکت ده او د لوی عالم جنازه چې کله بچا بنیو شي او غډېر دعاګانې وکړي خیر په کې هغه ته ملاويږي. دا ټیم کې صحابه کرام موجود دي خو نبی عليه السلام په د عبد الله راغی زما پلار جنازه وکا. او دویم نمبر دا چې تخپل کمیس راکړي ستا په دې کمیس کې د خپل پلار لمنګ کفن ورکو نو ستا د کمیس په جوړونه ممکن د زما پلار ته عذاب ملاو نشي ځکه برکت به پکې وي. نبی علیہ السلام خپل کمیس اوستو او ورلېولګو وې دی عبد الله ابن ابي لبګي کفن ورکي رئیس المنافقین دی خو زوی مسلمان دی هغه خیال وساتو ودا کمیس وېسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جنازې ټیم راغی نو جنازې لور روان شو. حضرت عمر فاروق سے مخ لراغه وې کمیس بم نور کې او جنازې لبم نزي دا منافق دی دا خو رئیس د منافقانو دی. عمر فاروق رضی الله عنه په لار کې نبی علیہ السلام د دسي وجرو لاسې دسي کلاو کړل چې نه بځي مخ دغه نبی علیہ السلام کلک ونیو. عمر وی پرېمه دا جنازې لازم وینه بځي او اخر نبی علیہ السلام زور کړل عمر فاروق ځان خلاص جنازې لاړو. بیا دوه روایت دي چې آیا نبی علیہ السلام د دې عبد الله ابن ابي جنازه کړې ده کنه ده کړې. یو روایت کې دا چې نه ده کړې نبی علیہ السلام تعالی وی چې مو درېګه. دویم دا چې جنازې وکړه نو الله په باندې ولګول چې لا تقوم على قبره ابدا په قبر به نور نه ودرېږي. او ان تستغفر له او لا تستغفر له ان تستغفر له 70 مره فلن يغفر الله له کو یا زل لما في غوړهم الله نه بخي. وګوره دا عمر فاروق سے دومره زیات نه لګي د منافقانو سره وا چې نبی علیہ السلام نه پرې خود جنازې له بل نه زی. نو دی نبی علیہ السلام ورته چې ګوره دا کمیزه کور کوما چې دا اصل کې بدر کې کله قید لراغله مدینه کې نیوي شی په جیل کې عبد الله ابن ابي ابن سلول خپل کمیس ور کړو وې دا مول خپل بدل ول وګرځاو چې په ژوندینه د زمانه ونو غختو دا مرشو سبب چرته ما بن احسان جتاوي نو هغه بدل مې ورل بیرته واپس ورکو د ما د عباس د تر کمیسو د ور کړو ما ورزه خپل کمیس ورکو. او بل خبر دا چې جنازه الله تعالی خو زمانه کړه نه ما چې ته جنازه ما کوه خود مر ویلي دي ک بخنه ولا واري الله بخینو زول بیا خیر جنازه کوم الله ک بخیو کني به جنازه ولکم. عمر فاروق صاحب جنازه له خپل ورنغه نبی له سلام ورغه غول نکم د منافق جنازه د منافقانو جنازه له بنتلو وس دا خو امیر المؤمنین دی او دا خو صحابي رسول له دا به جنازو لزي او د منافق جنازه خو کینو او پته نه لګی چې دا سړی منافق ته کدا مسلمان دی. کله چې دا ته په یقین باندې دا مسله ښکارا شي چې دا پلانې سړی منافق ته جنازه له مذهبیا اس پیدا پکې نشته خیر پکې نشته د منافق جنازه له نه دي تل پکار. نو عمر فاروق سے بیا وې دې کارو کو یو کس ته ویلو چې ته ګوره چې دا حذیفه ابن یمان دی پلانې جنازه له راضي کنه راضي نو حذیفه ابن یمان به هغه جنازه له راتلو بیا به عمر فاروق سے هغه جنازه له راغی ولله سړی مسلمان دی مخلص ځکه حذیفه جنازه له راغی دا منافق نه دی. او کومه جنازه کې چې حذیفه ابن یمان نو نو حضرت عمر رضی الله عنه به هغه جنازه له بیا نه راتلو دا د منافقت هغه پوزیشن دی. نو الله تعالی فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا یو آیت بتی وایو ومن الناس دغه نخي منغو ویلي وس په دې آیت کې د منافق یو بل نه خدا د دې آیتنا تر د هغه آیت پورې چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم آیت نمبر 20 پورې دا د منافقانو تذکرہ به وسکیږي چې منافقان سوق دي د منافقانو کوم صفاتونه دي او د منافقانو حالت سره نو دا د منافقانو 15 نخي او صفاتونه به خودل شي او دا رنګي دا غوي چې کومه سزاګانی د دنیا او د آخرت دي هغه به هم خودل شي. ومن الناس باز د خلقنا معلومه دا شو چې ټول خلق د سينري ګوره ټول خلق د سينري نن سبا خلق وي کنه دا ټول خلق منافقان دي د دې آیت مخالفت د ټول نه منافقان. ومن الناس باز د خلقنا من د سي خلق مشتا یقولو چې وی په خلبانه آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې وبالیوم الاخر او په اخر ورځ باندې من ایمان راوړل وما هم بمؤمنین